هندو او د یو مسلمان جګړه شوه. هندو یې دا ځمکه زما ده، مسلمان وی دا ځمکه زما ده. لاول جګړه وړه وه، جګړه ورو ورو زیاتېده. دی مسلمان وی که دا ځمکه ما وګټله زه به پې جومات جوړوم. مطلب یې دا و چې ما سره مسلمانان ملګري شي. هلته چې هندو خبر شو هغه وی که دا ځمکه ما وګټله زه به پې مندر جوړوم. دې خوا د دې مسلمان سره هم ټول مسلمانان ودرېدل، اخوا د هندو سره هم ټول هندوان ودرېدل. هغه شخصي جګړه، ذاتي جګړه، دا د قومیت په جګړه بدله شوه، بلکې د اسلام او د کفر په جګړه بدله شوه. سړي اعلان کړی دی که دا ځمکه ما وګټله دا زما ده، زه په دې جومات جوړوم. مسلمانان ټول ودرېدل چې په دې به د خدای کور جوړېږي. هندو هلته اعلان کړی دی که ځمکه زما وګټله او ما حاصله کړه مندر به جوړم، خپل عبادتخانه بوتان به راوړم. ټول هندوان هغه سره ودرېدل. اوس هندوان وایي چې په دې جومات جوړ نه شي. نورې خبرې رستو دي، خبره دې ځای له راله. ټول دا کاندهلي هندوان په دې متفق دي، کوشش کوي چې په دې جومات جوړ نه شي. مسلمانان په دې زور کې دي چې په دې اوس مندر جوړ نه شي، بوتان پکې راته ونه درېږي. جګړه جوړه شو. هغه زمانه کې وسله او د یو بل مرستې له خلک هم رالل. یو انګریز جج و، هغه ته خبره ورسېدله، هغه سره دعوه مقدمه هم جوړه شوه. د انګریزانو دور دی. هغه دواړه فریقه راوغوښتل. انګریز هم په دې سوچ کې دی چې که زه فیصله وکړم اسنا د مسلمان په حق کې وکړم هندوان بل وشي، او که د هندوانو په حق کې وکړم مسلمانان بل ونشي. او دې نه خو راته لویه مذهبي جګړه جوړېږي، او د مذهب جګړه بیا ختمېدو والا چته دا خو د مذهب جګړه جوړېږي، دا خو بیا نه ختمېدو والا سلسله ده. دا خو بلا دنیا خلک به مړه شي، دا اور خو به نور هم خور شي. هندوان او مسلمانان به په دې ټول هندوستان کې یو بل سره په جګړه شي. هغه وی چې یو صلح پکې کوو، پاره طریقه چې خو صلح کوو، په منځ یې نیمه کوو، او که پیسې پکې یو فریق له ورکوو، که څه چلو کوو. یو فریق یې هم راوغوښته وي صلح کوو، بل یې هم راوغوښته صلح کوو. د یو فریق نه هم درې څلور مشران واخېستل، د بل نه هم درې څلور واخېستل چې جګړه ختمه شي، صلح وکړو. لاول یې هندوان راوغوښتل، وی ستاسو څه وکړو؟ داسې یو درېمګړی خوښولی شی چې ستاسو د هغې په اتفاق وي. یو سړی شته دی چې مسلمان دی، هغه دې فیصله وکړي. هندوان ورته وایي مسلمان باندې فیصله کوي. او څوک دی؟ وی د دې علاقې مفتي دی، مفتي الهي بخش. مفتي الهي بخش په هغه زمانه کې یو ډېر نیک سړی و، او مفتي مو هغې ته پته وه چې دا رښتونی سړی دی، دې چېرته په زندګۍ کې دروغ نه وایي. هندوانو د هغه نوم پیش کړ چې د مسلمانانو عالم دی، مفتي الهي بخش. فیصله په هغه شوه. هغه کوي چې بندر دې پې جوړ شي، مندر دې پې جوړ شي، او که هغه وایي چې جومات دې پې جوړ شي، جومات دې پې جوړ شي. که هغه وایي د هندو نه د هندو به شي، او که هغه وایي د مسلمان د مسلمان به شي. جج خوشحاله شو. انګریز هغه وایي چې زه دوی مسلمان منتخب کړو، مسلمان به هم د خپل مشر دا ونه تښتي. مسلمانان یې راوغوښتل، وی هغې خو دا ستاسو عالم مشر یادوي، وی بس زمونږ هم پې امنا ده. ډېره ښه خبره شو. خلک هم حیران دي چې هندوان په مسلمان راضي دي او په مسلمان عالم راځي دي، خو ورته پته وه بعضې سړی دنیا کې مشهوري چې دا رښتیا وایي، دروغ نه وایي. نو د هغه په خبره بیا هندو مني، او د هغه خبره سیک هم مني، او د هغه خبره مسلمان هم مني. فیصله په مفتي الهي بخش رحمه الله وشوه، کاندهلوي چې دی به فیصله وکړي، او چې په کومه ورځ دی جج له راځي، جج د پسې سوال جواب وکړه چې راشه دا فیصله ته وکړه. مسلمانان ډېر زیات خوشحاله دي. هغې خو په دې سوچ دی چې دا ځمکه دی خو هندو له ورکولی شي نه، دا خو به موږ له راکوي. هندو له ځکه نه شي ورکولی چې هندوانو اعلان کړی چې په دې مندر به جوړېږي، او د هندوانو مندر کې خو بوتان پراتی او د بوتان عبادت کېږي. نو مفتي الهي بخش دا فیصله چرم نشي کولی چې ځمکه به هندو له ورکړي، دا فیصله نشي کولی چې په دې به مندر جوړ شي، دا فیصله نشي کولی چې په دې کې د بوتانو درېږي او د بوتان عبادت به کېږي. مسلمانانو خو د بار نم خلک راوغوښتل، او زنده‌باد دی، ډېر زیات خوشحاله دي. هلته هندوان هم خوشحاله دي. هندوانو ته پته وه چې شی زمونږ دی، دی به غلطه فیصله نه کوي، دی به رښتیا وایي. مفتي الهي بخش یې راوغوښته، جج ته ودرېده، وی فیصله په تا را، ته فیصله وکړه دا ځمکه د دې مسلمان ده او که دا د هندو ده. اوس مسلمان جګړه د یو د صرف د یو په یو ده، خو بیا د اعلان د جوماتو که خلک ورسره ودرېدل، هغه اعلان د مندرو که خلک ودرېدل. وی رښتیا وایه مفتي صاحب، تا ته پته ده د ډېرې زمانې مشر سړی، ځمکه د دې هندو ده که دا د مسلمان ده؟ وی دا د هندو ده.
چې رښتیا را باندې وایې دا ځمکه د هندو ده، دروغ نه وي. ما ته پته را او زه له دې هر څه نه خبردار یم، زما ژوند دلته تېر شوی دی، د دې کلي د کلي ځای خو خلکو ته معلوم وي که نه. ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده. اوس هغه حیران شو، جج هم حیران شو چې فیصله خو د هندو په حق کې ورکړه. وی په دې خو به دوی مندر جوړوي. وی ګوره دا هندو د دې مالک دی، ځمکه د هغه ده، د هغه خوښه ده مندر پې جوړوي که کور پې جوړوي کار څه پې جوړوي. ایسه زما سړي تا مانه تپوس وکړه ځمکه د چا ده، دروغ نه ویم رښتیا به وی. خدای پاک خفه کېږي، بنده به ټول مسلمانان دې خفه شي خو چې زما رب خفه نه شي. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، په انصاف ودرېږئ، شهداء لله، الله دپاره خبره وکړئ. ولو علی انفسکم، که زما په ځان راشي ولې نه، اول والدین په مور و پلار مې راشي ولې نه، اول اقربین په رشته دار مې راشي ولې نه. الله دپاره زه په خبره کلک ولاړ یم، ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده. وی مندر پې جوړېږي، وی هندوی مالک دی، خوښه یې ده. هندوانو نور مندرونه لږ جوړ کړي دي، څه د هغې مالک دی. زه خو ورته نه یم چې مندر جوړ کړه، زما ګناه خو نه کېږي. که زه ورته ویم چې مندر جوړ کړه زما ګناه به کېږي، زه بنیاد کېدم زما ګناه. ای مالک دی مندر جوړوي، کار څه جوړوي، خو ځمکه د هغه ده. په فیصله کې جج ولیکل، فیصله کې عجیبه الفاظ یې ولیکل. دا ججان چې فیصلې لیکي دا ناشنا فیصلې، په هغې کې ولیکل چې مسلمان ہار گیا، مسلمان اوبیلا لیکن اسلام جیت گیا، اسلام وګټله. مسلمان اوبیللا، مسلمان ہار گیا، مسلمان اوبیللا لیکن اسلام جیت گیا، اسلام وګټله. مسلمان خو بیلله ځمکه هغه نه لاړه خو اسلام وګټله. ولې اسلام وایي رښتیا به وی د رښتیا ووایي. ټول مسلمانان خړ شو، ټول مسلمانان به واپس ټیټې سترګې دي، ځکه مقدمه بیله. خو اسلام وایي دروغ به نه وی، دروغ یې نه وی. اسلام وایي په ځان کې ګوۍ کې نه وکړه، په پلارم ګوۍ وکړه خو رښتیا به وی، دروغ به نه وی. د په ټولو مسلمانانو خلاف ګوۍ وکړه خو رښتیا ووایي، اسلام وګټله، مسلمان بیله. هغه هندوان ته فیصله ووروله، هغې حیران شو. او د اسلام داسې عجیبه مذهب، دا خو ناشنا مذهب دی. تاسو یقین وساتئ په کاندهله کې چې څومره هندوان و سوچټ ټول د سلم مسلمانان شو. د دې یوې فیصلې د وجې د سلم مسلمانان شو. او فیصله یې په دې وکړه، وی موږ مسلمانان شو، په دې به جومات جوړېږي. هغه ځمکې د پاسه جومات جوړ شو. دا د انصاف او د عدل خبره ده. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. زمونږ خلک وی دا جوړ قاضي ته مراد دی، دې نه جوړ هغه ګواه مراد دی چې د جج سره او د قاضي سره ګوی ورکوي. نه، دا د هر مسلمان سره تعلق لري. کونوا قوامین بالقسط، په انصاف ودرېږه. شهداء لله، چې خبره راشي شهادت هغې ته مو چې د قاضي مجلس کې دی وي زه ګوی کوم، او شهادت دې ته مو چې د زړه نه یو خبره مضبوطه کوي. شهداء لله، الله دپاره کلک ودرېږه. هر میدان کې چې حاضرېږې نو خبره خدای له کوه، خبره الله له کوه. که ځان خلافي ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، د هر چا خلافي خبره به الله دپاره کوي. ته ګوره چې هغې کې برکت شته او که نشته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په یو جهاد کې ایران باندې جهاد و، په هغه جهاد کې دغه ونیو، د ایران د بادشاهانو یو شهزاده گرفتار کړ. چې گرفتار یې کړ وینیوه، ډېر بهادر شهزاده و، ډېر بهادر او ډېر کلک و، مضبوط پهلوان و. چې ګیر یې کړ لاول دا قاعده ده چې په سړي به ایمان پیش که، ایمان یې پې ورپېش کړو، هغه ایمان قبول نه کوي، سر ته کټ کې جلاد یې راوست. جلاد وی دی به توره باندې به دې سټ ووی، مخامخ یې ځان ته ودرو، دنیا تماشې ته ولاړه ده. د ایران د فلانکي بادشاه زوی شهزاده هغه بهادر، نن د هغه نه د عمر فاروق مخکې سر والي کېږي. چې څنګه دې ودرو مخامخ، نو دا قانون دی چې یو سړي نه دا اوس هم چې پالسي کوي نو مخکې تپوس وکړي څه وصیت دې شته که نشته، ستاسو وصیت شته که څه خبره کې. جلاد اوس شاته ولاړ، توره ورسره ده، وایه څه وصیت دې شته؟ یو خبره مې شته. وی څه ده؟ وی تږی یم، یو جام وبه غواړم. وی دا خو اسانه خبره ده، ورشه یو جام وبه راوړه. دنیا ولاړه ده، جام وبه یې راوړی. چې د جام وبه دې لاس کې ونیولې، دا لاس یې داسې رپي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لکه اوبه شته که نه،
وای نس کې ویجی یریږم څه نه یریږي اسې نه چې زه دا جام دی خولې ته کم دې وخت کې مې ونه وایي شر رانه پرې نه کړي یریږم ځکه لاس مې رپېږي وی نه تر څو چې ته اوبه نیس کړې اطمینان سره اوبه وڅښه تر څو چې ته اوبه نیس کړې هغې پورې موږ ستا نه شر نه وو چې دا اوبه دې نیس کړې تر څو چې د اوبه نیس کړې نو موږ ستا نه هغې پورې سر نه وو اطمینان سره اوبه وڅښه وی صاحب ټیک ده رښتیا وه وی او بلکل هغه اوبې په ځمکه تویې کړې اچھا ده د هوښیار و هغه اوبې په ځمکه تویې کړې اوبه خو ځمکې راښ کړې وی دا ولې وی صاحب تا فیصله کړې ده چې تر څو دې اوبه نیس کړې سر به دې نه وامه اوبه خو لاړو دا زه سکې نه شم چالاکي وکړه مضبوطه چالاکي وکړه حضرت عمر فاروق هم پریش حیران شو چې خدای دې سړي خو په چالاکي ووالو اوس به څه کوو ما خو خبره رښتیا کړې ده چې تر څو دې دا اوبه نیس کړې نو سر دې نه وام اوس خو دا اوبه دې سکې نه شي خو ځمکې راښ کې اوس به څه کوم ورسره وی بس ټیک ته ځه هلته مسلمانان دي وی صاحب چالاکي وکړه شرط یې ووه دوکه باز دې دوکه وکړه په دې دوکه په چالاکۍ د ځان نه مرګ نه بچ کوي او دا خو کافر دی که ایمان راوړي خو پرېږده خو چې ایمان نه راوړي نو چالاکي وکړه دوکه وکړه او تا سره دوکه کوي دا خو بل جرم وکړه جلات ته ووایه چې خسر ته وویې نه حضرت عمر څه وایي رښتیا خبره په رښتیاو به ولاړ یم کونو قوامینه بالقسط په انصاف به ولاړ د شرما وعده وکړه ما د خولې نه خبره وتله چې تر څو دې دغه اوبه نیس کړې سر به دې نه وام دا اوبه دې سکي نه شي خو ځمکې راښ کې دې موقع کې پرېږدم بلکل یې پرېږدم او بیا به چېرته خدای دې ګوتو له راولي بیا به ورسره ګورو وی صاحب کوس دې پرې خو بیا چېرته ګوتو له راځي ده خو زمونږ بلا مسلمانان وجلې دي ده خو په جهاد کې زمونږ بلا مسلمانان شهیدان کړي دي وی هر څه چې شوي دي خو ما رښتیا دروغ به راباندې نه وایې ما فیصله کړې ده چې تر څو یې د اوبه نیس کړې نو زه دنن سر نه وام په دې موقع بله موقع بیا ګورو ورسره سړی یې پرېښو وی ځه زه په رښتیاو قایم یم په انصاف قایم یم زه دروغ نه یم زه معاف مې کړې چې معاف یې که څنګه او بار ووته نو ویې لمبل او واپس جومات ته راغی وی حضرت عمر وی د مې اسلام ته مخکې نه لکېده تا چې ګرفتار کړم او را دې وستم او دې مسلمانانو ته مې وکتل زما مسلمانۍ ته زړه شو خو زه نه مسلمانېدم ما وی خلک به سبا و چې د مرګ د یرې نه مسلمان شو دا پراپیګنډې به راپسې کېږي چې د مرګ نه ویرېد نو مسلمان شو د خدای دپاره نه مسلمان د یرې نه مسلمان شو حالانکې زما په زړه کې د الله دپاره ایمان ته زړه شوی اوس چې خلاص شم یره مې ختمه شوه نو اوس واپس رالم یره مې ختمه شوه واپس رالم ما ته کلمه وایه زه مسلمانېږم پروردګار هغه هلک مسلمان کړ او چې مسلمان شو نو یو عظیم د اسلام جرنیل ته جوړ شو دومره عظیم جرنیل ته جوړ شو چې دغه خپل علاقې د فارس د حضرت عمر فاروق په زمانه کې د فلسفته شوي دا عمر فاروق په خپله خبره ټینګ نو ولاړ او د خلکو خبره یې منلې وه او د هغې انصاف هغه خبره یې پرېښې وه نو خو سړی به مړ شوی و که نه نسبت یې نه وه جوړه انصاف رښتیا ویل او په حق باندې ودرېدل او کلک ودرېدل دې ته انصاف ویلی کېږي د دې مقابله چې څوک کوي چې داسې نه کوي هغه ته ظالم ویلی کېږي او د ظلم انتهایی خطرناک انجام دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامت وی ظلم به د قیامت پر ورځ یو تیارې نه وي دا به ډېره زیاتې تیارې وي ډېره تیارې دي د خدای د قهر او د غضب تیارې وي د فرشتو د نیوکو تیاربی د جهنم د عذاب تیاربی د خولو د ډوبوالي تیاربی او بیا په دوزخ کې دننه د اور تیاربی د شپې تیاربی یو تیاربنې ډېرې تیارې وی نو د انصاف مقابله کې ظلم دی او د ظلم نه خدای مونږ وساتي انصاف د اوچت شی دی ځکه امام بخاري وایي الانصاف من نفسک یو معنی دا ده چې ځان سره انصاف وکړه خپل ځان سره انصاف وکړه د شپې چې کله سملې د دې ورځې ته وګوره سار پاسېدل یم تر اوسه پورې ما څه وکړل الله مې څونه خوشحاله کړ او د الله دشمن شیطان مې څونه خوشحاله کړ دا سوچ وکړه په دې خپل زړه کې دا سوچ وکړه چې په ما د الله را طرف نه کم شی مقرر و ما هغه پوره کړی دی او که نه دا سوچ وکړه نن مې مسلمان ته ضرر رسولی دی که مې نه دی رسولی نن مې الله خوشحاله کړی دی او که ما خفه کړی دی نن مې شیطان خوشحاله کړی دی او که خفه کړی دی الانصاف من نفسک الانصاف فی نفسک یا دا دویمه معنی هم ده
الانصاف من نفسک که د چا حق در باندې وي که نه هغه دې ته مه مجبوروه چې قاضي له لاړ شي خپل طرف نه ورسره انصاف وکړه شانه دا حق دی والا قاضي ته مه مجبوروه جج ته مه مجبوروه هغه بلې جرګې ته مه مجبوروه چې په تا جرګه وکړي هغه دې ته مه مجبوروه چې په زور یې در نه واخلي د خپل ځان نه ولې انصاف ورکړه راشه هلکه ستا دا حق دی ما سره واخله دا حق دی راشه ستا ما باندې دومره پیسې کېږي دا خپلې پیسې دې واخله نو په انصاف ودرېدل دا ډېر لوی کمال دی حضرت دا بادشاہ لم پکار دا حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ دا یو قاضی مقرر کړ دی شریح دا مشهور قاضی دی د عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو صغره یو یهودی چې طریقه دو کلام دې کړی و حضرت عمر فوراً قاضی شریح سره خطا شم حضرت علی زمانہ و حضرت علی فوراً قاضی سره درخواست ورکړ چې دا دې پلان کې یهودي سره زما صغره د مالتي واله اوس بادشاہ به درخواست ورکړي د دې زمانې خو کو معمولیم زوروري په زور ته غواړي ا بادشاہ دې که دوه څلور مسلمانان لګلې وي ورشه دا يهودي او څو سپېړې وه زغرم ته والے نو خلکو به ریګمال کړي مو زغره به هم ته غشته نه د انصاف کار وکړو بیا به خلک سبا و چې علي صاحب ظلم وکړو که زغره زرها زما ده او خلک وایي چې علي ظلم وکړو زیاتې یې وکړو عدالت ته به لاړ شم عدالت کرا کړه نو دنیا ته پته ولګي چې د انصاف په فیصله زغره واله شو خپل قاضي دی هغه سره دعوا وکړه قاضي سمن جاری کا ام حضرت علي پسې ام يهودي پسې دواړو ته وراشي دواړه راغل عدالت کې دواړه درېدل قاضي سره جج ته مخامخ یو خو حضرت علي ولاړ دی بل خو يهودي ولاړ دی ګوره انصاف دی ته دې زمانې بادشاه جج لذي نه ځي وکیل بلیږي یا د ځان په ځای به بل څوک مختار لیږي مختار عام چې ته زما په ځای مختار خاص او مختار عام لاړ شو زما په ځای ودرېږه دا خو ډېره لویه خبره بېعزتي ده چې زه به زما په عدالت کې به ولاړې حکومت زما دی زه به په عدالت کې ولاړې حضرت علي دا سوچ ونه کړه چې حکومت زما دی او زه به جج ته مخامخ په عدالت کې ولاړې او بیا یهودي سره به په یو صف کې ولاړې یو خوا یهودي دی او بل خوا زه او هغه قاضي ته به ودرېږم چې کوم ما مقرر کړی دی اخو زما د لاسه د نن به معزول کمبل براوله نو هغه قاضي ته به علي ولاړی رضی الله عنه څوک د حضور پاک زو د حضور پاک د طرزی عظیم مجاهد او عظیم خلیفه د مسلمانانو او خوا کې یهودي یو صف کې به یهودي سره ولاړی نه اوس انصاف هم دقه دی چې ودرېدل قاضي صاحب ورته وایي څه دعوه دی دا وایي زما دا دعوه ده چې ده سره دا زغره دا زما ده یهودی نے تپوس وکړ زغره د چا د هغې وي دا زما ده اوس قانون دا دی چې د مدعي نه به ګواه غواړې او چې مدعي سره ګواه ني نو مدعلې له به چې په چا دعوه شوي قسم به ورکړي دا قانون حضرت علي صاحب ته وایي ګواه سره شته بیا اوس څوک دی یو زما زوی دی حضرت حسن یو مې غلام دی آزاد شوی غلام دوه کسان دي راسره وی خانو داسې کار دی بل ګواوی بل نشته وی دا غلام خو د آزاد شوی دی د ده ګوی خو دله قبلوم خو ستا د زوی ګوی ستا دپاره نه قبلېږي دا د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار په حق کې وي د پلار خلاف یې اوبه منلی شي خو د پلار په حق کې نه قبلېږي څه پته لګي دا زوی به د پلار نه مجبوري دروغ به وایي دا زوی به د پلار دپاره رښتیا ونه وایي اوس ګوره حضرت حسن باندې 100% به یقین ساتي چې دا رښتونی دی کومه خوله چې د دواړو جهانو سردار مبارک پکې خپلې لاړې چولې دي دا هغې خولې دروغ نه روځي رښتیا وه په کومه خوله کې چې لومبۍ لاړه د حضور پاک ورغلې ده چې دې کله څنګه پیدا شو حضرت حسن رضی الله عنه نو نبی علیه السلام فوراً ورغی خبر شو نو زر ورغی چې څنګه ورغی نو زر کجوره راواغشتا وی څه کجوره شته او راوړې کجوره راواغشتا هغې په خپله خوله مبارکه کې کېښوده ګوټي ورته وایي او بیا هغه کجوره د خپلو لاړو سره راواغشته د حضرت حسن په خوله کې کېښوده هغه د نبي علیه السلام لومبې د هغه خېټې ته د حضور پاک مبارک د خولې لاړې تللې دي نو چې لومبې د کم انسان په غاښونو په ژبه
د حضور پاک لاړې ولګي او قسم د صحابه کرام وایي موږ ته یاد دي اوس هم چې نبی علیه السلام دا شونډې په خپله ښکل کړي دي. نو چې کومې شونډې حضور پاک ښکل کړي دي او په کومه خوله کې د حضور پاک لاړې مبارکې چلیدلې دي نو څه مو خیال دی دې نه به دروغ روځي؟ چېرې نه. او د چا زوی دی؟ د بیبي فاطمې. د چا نوسې دی؟ د حضور پاک وینه پکې چلیږي. دا به څنګه دروغ ووایي؟ لیکن د شریعت قانون دې ته به اوس نه ګورو چې سړی رښتونی دی او که دروغجن دی. قانون او نظام ته به ګورو. په نظام کې د یو زوی ګوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي. ټیک ته صاحب تم رښتونی ستا خبرې لا موږ اعتبار ورکوو. علي صاحب هم دروغ نه وي د زغرې دپاره. زوی دې هم رښتونی دی خو د شریعت قانون دا دی چې د زوی ګوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي. او غلام دې آزاد د هغه به صحیح کم په یو ګواه کار نه کېږي. یهودي له به قسم ورکوو ستا ګواه رد شو که هغه د قسم نه انکار وکړو خو زغره به ستی او که هغه قسم وخوړه نو زغره یهودي ته وی قسم خورې وی قسم خورم زغره زما فیصله یهودي له وکړو. بادشاه د مسلمانانو د خلیفه خلاف فیصله وشوه خو د انصاف فیصله وشوه. یهودي له فیصله وشو زغره ده یهودي ته چې وی زغره ستا ده خو حیران شو وی صاحب فیصله زما په حق کې وشوې وی ښه یو خبره کوم وی ما ته پته ولګی چې اسلام یو خشته مذهب دی د اسلام نه ښکلی او رښتونی مذهب بل نشته. دا زغره صاحب زما نه ده دا د علي صاحب ده لیکن د شریعت د قانون مطابق زغره د هغو نه رسېده او زما ورسېدله. یعنې خلیفه د مسلمان او په زور شي اخلي او قاضي د بادشاه خلاف به څنګه فیصله وکړي. د شریعت د قانون خبره و قانون کې زغره ماله راکړه پته ولګېده چې اسلام مذهب انصاف والا مذهب دی. اسلام هغه مذهب نه دی چې د بادشاه طرفداري کوي. اسلام هغه مذهب نه دی چې هغه د غریب دپاره یو شانتی دی او د مالدار دپاره بل شانتی دی. اسلام هغه مذهب نه دی چې د رعیت او د بادشاه په منځ کې فرق کوي. دا ښکلی مذهب دی. دا زغره ما ته وی صاحب داسې وکړه دا زغره علي صاحب له واپس ورکړه او ما ته کلمه ووایه د دې اسلام د دې عدل او د انصاف نه متاثر یم زه ایمان راوړم. یهودي په هغه دی خدای پاک مسلمان کړي. حضرت علي رضی الله عنه چې دا خبره ولیدله وی صاحب د د اسلام په خوشحالۍ کې دا زغره د ده شوه ده زما ما ورته وبخله زغره دې وړه. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط. دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. یو بادشاه د روم یا وزیر دی هغه راغی مسلمان شو. جبله نوم دی جبله ابن اهم چې راغی مسلمان شو نو دا د بهر نه چې بادشاه راشي نو د علاقې د بادشاهانې دغه کوي د علاقې د بادشاهانې عزت کوي. نو اوس چې د بهر نه اوس هم سعودي ته څوک بادشاه لاړ شي نو هغې یې راولي د بیت الله ته وکړي عمره پې وکړي طواف پې وکړي حج دی بوځي. دا هر وطن خپل دستوري. پاکستان ته چې راشي نو داسې په ځنګلو منګلو په دې چینو مینو یو ګرځي. نور علاقو ته لاړ شي دا علاقې خپل رواجي. خو سعودي ته اوس هم چې څوک د بهر نه بادشاه لاړ شي او یې زر راولي طواف پې وکړي. دا جبل راغی مسلمان شو او د روم د یو ډېر علاقې مشر دی چې مسلمان شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه په عزت کې صحابو ته حکم وکړو چې د سره منځو چې د بیت الله طواف پې وکړو. هغه ری وستو د بیت الله طواف له طواف کوي خلک خو ګڼ دی او طواف کې خو هر څوک تاویږي. خو عجیبه منظر دی الله دې موږ او تاسو بوت لیکي. هغې کې خو مالدار او غریب یو شان تاویږي او بیا چې عمرې نیت یې تړلی که مالدار دی او که غریب دی د ټولو یو شان صادر دی یو شان جامه ده تاویږي. چې اوس طواف څنګه کېږي نو یو دا جبله خلکو لنګونه والي که نه دا بادشاه روان دی لنګ یې والي دی یو چې تر لنګ یو پلو ځمکې سره جنګېده او یو بانډیسي په طواف کې په هغه لنګ باندې خپه کېښوده چې هغه بادشاه جبله خپه اوچته کړه اوچت شو نو لنګ چې لاندې وغورځېد. لرې لنګ نه اوچت کړه ځان نه واپس ته وکړه او غوسه وله ورله خو بادشاه مسلمان شوی دی چې زما نه خو حیا لاړه دې بانډیسي زما په لنګ خپه کېښود او ما نه لنګ اوس پړدو
سپیړ او چته کړو هغه باندې سی په هغه حرم کې او څو سپیړې مضبوطو باندې شي هم پریشان نه دی هغه سره هم سوچا خو د عدل او د انصاف حکومت ته په منډه ورغی حضرت عمر فاروق له ریسب دې سړي واله دې ګوره برابر کوم ویواله هغه بادشاہ الکه خیر دی مېلمه دی موږ د هغه په عزت کې رالو او طواف هغه سره دا دی کوو وی نه صاحب زه وهلم په مخ بې ځایه ووهلم ما څه قصدن خو د هغه پلنګ باندې خپه نه ویښودی ما نه خو غیر اختیاري خپه کېښودی شوه او د ده نه لږ مو سپړدلی شو زه یې والې به زه چېرته پرېږدم ماله به د خدای په نید د انصاف فیصله کې او دا بعضې بانډیشان هم چې په خبره کلک شي نو بیا خو کلکي که کلک شو په خبره او ورته ګوره مه کوه میلمه بادشاہ رو وقتا جبلا ودا سے کہتے ہو مسلمان شوی خود اسلام حکمونه بوس منو بادشاہی لاړه د اسلام حکم مونږ به الله خوشاله وغته نصیحت مو کو پویم کو چې دا باندې سي دا څه کار وکړو چې یا رضا کا زما خبره خو نه مانی او د خدای دربار ته مې راکاږي او یاد دی چې که رضا نشو نو بیا بدن دی بدن اخلي ځکه هغه خو قصدن خپل لنګستانه یې خو دی تاولی لنګ پلو لاندې کو چې بس مګه در پسې راخکې شو خیر هغه په طریقه پوهې که چې هغه هم خفه نه شي میلمه دی زمونږ هم څه مینتزاري به وکړو ته هم څه مینتزاري وکړې سړی به لږ غوندې رضا کړو څه هغه باندې دا خبره ډېره بده ولګېده ښه زه رالم مسلمان شو اوس به باندې زه رضا کړو دا چېرته کېدی شي وی ښه جي او 3 څلور ورځې پس مهلت مالم راکړو دوی به رضا کړو ډېره ښه ده د شپې واپس لاړ او خپل روم ته وتښتېده واپس عیسایي شو اسلام یې پرېښو لاړ عیسایي شو حضرت عمر د چا سړی خو لاړو تښتېد چې عیسایي شو نو یو زمانه کې د مسلمانان صحابه کرام تلي قسطنطنیې ته د تجارت په غرض دا او چې دی واپس څنګه لاړ هغه قوم خوشحاله شو هغې صاحب وله لوی استقبالیه ورکړه او واپس یې راوست په خپل تختې کېنو زه به مو ته څه دروغ مروغ ویلي چې لکه مسلمان شوی نو ما خو دا جاسوسي مې کول او یا مې څه کول یا مې څه کول خو خلکو له خو دې بادشاهانو له چلم ورځي هغې واپس به وته په تختې کېنه دار مدار یې وله شروع کړه نو څه تاجران تلي وو هغې علاقې ته قسطنطنیې ته دې ته خبر شو چې مسلمانان راغلي دي دا تاجران ماله راولی چې څنګه رالل دی خود په تخت ناست دی او تاج یې اچولی دی بادشاهانو خو عجیب هغه خپل اندازي ما پېژنې وی نه وی دا هغه جبله بادشاه ما چې د مسلمان شوی وم او هغه باندې چې دا له پلنګ باندې خپېښې وه ما نه یې لږ غورځولو او بیا ما هغه سپه سپېغلو وو او بیا عمر صاحب بې دې به رضا کول غواړي زه رالم را وتښتېدم دا خطا یاره اسلام دې پرېښو واپس عیسایي شوې وی ځکه نه تا خو مخکې په عیسایت کې ژوند تېر کړ اوس هم عیسایي صحابه ورته ویل او په دا میانځ کې دا میاشت 6 ورځې ته مسلمان وي کم ژوند ښه دی دا په دې هم پوهېږه جبله ورته وي قسم دی چې د دغه 15 ورځو د مسلمانۍ د ژوند کبې مزې ما غشتې دي که نه که د زما د ټولې بادشاهۍ که مخکې د وروستو دی په ټوله بادشاهۍ کې دومره سکون او دومره مزه ما نه ده لیدلې زړه کې مې یو سکون و ډېر زیات پریشان یم اوس چې دغه بانډیسي په څپېړو والې وې ښه به یې کړي خو چې ما د ایمان واپس نه وې پرېښې ډېر زیات پریشان او ډېر زیات خفه یم اسلام پسې ډېر زیات خفه یم د اسلام دغه مزې دا زما په زړه کې اوس هم پرتې دي خدای پاک دې زمونږ ایمان او اسلام نصیب کم دین چې الله پروردګار دی انسان دپاره خوښ کړي نو هغه به ښه نه اسلام خو مونږ له الله خوښ کړی دی ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اسلام ته الله خپل نعمت ویلی دی ورضیت لکم الاسلام دینا نو چې الله خو ته خپل نعمت ویلی دی دینکم وی دین خو ستاسو دی عمل به تاسو کوئ او اتممت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم اکملت څنګه دی واتممت علیکم نعمتی دین ستاسو نعمت زما دیو نه وی چې اتممت لکم دینی
زما دین نه د دین تعلق د عمل سره د دینکم تاسو به عمل کوئ او اتممت علیکم نعمکم نه د نعمتي نعمت زما دی وردیت لکم الاسلام دینا نو چې کوم دین د الله خوښ کې لاغي کې موږ نخري کوو او بهتر دین کې او مقامقل یو د چا یو ازم خوښته د چا بل ازم خوښته د چا بل ازم خوښته ازمن والا سره د قیامت پر خدای پاک ګوري هو کته بجي تکلا ولا ورش اسلام نه بهترین مذهب بل نشتا د اسلام نه خپل حق مذهب بل نشتا دا موږ خپل پروردگار خوښ کړی او الله زموږ جون او زموږ مرګ زموږ د قبر جون زموږ د حشر جون دا ټول په اسلام باندې نصیب کړي نو ډیر واپس مزله کېږي نو بیا ځکه مسلمان شوی نه کنه اوس برا پورې خلک خان وي به چې کله مسلمانې کله عیسائی کېږي بیا مسلمانې یاره په یو شرط مسلمانې ګم زړه مې ورته شوق کړی چې که عمر مال لور راکوي دا به زما دپاره ډېره اوچته خبره شي که خلک وایي چې بیا مسلمان شو زه به یم د عمر غوندې لوی بادشاه امیر المؤمنین لور راکړه زما دپاره به ډېر لوی عزت وي هغه تاجر ورته وایي صاحب که زما لور دې پکار وي خو زه درته اوس درکړو او که د عمر د لور خبره شي نو خو زما اختیار کې نه که بل څیز زما اختیار کې خو وایه خو د عمر لور خو د هغه لور د دې سودا نشم کوی وایي ځکه نه یو کار وکړه لاړ شه عمر سره صلاح وکړه که ما له خپله لور راکوي اسلام ته مې واپس لکېږي مسلمانۍ کړه ویې ښه دا تاجر راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الوی وی صاحب هغه جبله خو بیا مسلمانېږي زړه کېږي خدای شرط لګاو چې که عمر لور راکوي اسلام ته مې شوق کېږي خو یریږم شرمېږم خلک به راپسې پیغورونه راکوي زه دا به ویم چې عمر غوندې سړي لور راکړه وی تا ورته څه ووایي وی مې چې صاحب که زما لوري خو تا نه قربان د اسلام نه قربان که د عمر لوري نو هغه خو د هغه اختیار دی هغې کې د بل چا اختیار نه صحیح بد دی وکړل وی قسم دی چې یو مسلمان یو کافر مسلمانېږي د هغه د اسلام نه عمر یو لور خو څه کوي چې څومره لورې ټولې ته قربان هله شا به ځان وررسوه چې بلکل د عمر لور درته درکوي او راځه مسلمان شي دا تاجر غریب پاس پوالو لرون خو لري بلا مزل قافلو کې به دی یوازې خو تېر نه شي چې دی ورسېد یو غوغا و په هغه ښار کې تپوس یې وکړې څه چلو شو وایي دا اوس زمونږ هغه چې مشر جبله دی بادشاه هغه مړه شوی ایمان اسلامي په قسمت کې واپس نو خو خبره مې دې پورې کوله چې اسلام دا انصاف درکوي اسلام د انصاف مذهب دی قسم دې مونږ تاسو دا نور دینونه مو ګورئ او اسلام ته مو ګورئ نو ښکاره فرق به محسوس کړئ یو ځل یو جنۍ وه فاطمه نومو بنو مخزوم قبیله را د هغې سره تعلق لره مخزومیه ورته وایي هغې غلا کړې وه ګوان پرې رالل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه وایي د دې فاطمې نه لاس کټ کړئ فاطمه نومو نو خلق پریشان و چې دا خو د ډېر مالدار سړي لور ده او د دې نه که لاس پرې شو ښې لاس به دې پرې کېږي او د مړوند سره نو دا خو به دا ټول قوم یې خفه شي دا به څه کېږي ټول خلق پریشان و دا هغه جینۍ په مسله کې او بل جینۍ چې د لاس پرې که نو کنډه هم شوه ټول پریشانه دي یاره نبي علیه السلام ته سپارش کوو چې د دې دا لاس د پرې کېدو نه بچ شي یاره وي داسې به څه وکړي چې نبي علیه السلام ته سپارش وکړي داسې زړور به څه وکړي نو د حضور پاک یو غلامو زید ابن حارثه رضی الله عنه د سره د حضور پاک ډېره زیاته مینه وه او د هغه بچی اسامه ابن زید هغه سره هم ډېر زیات محبت و یاره بل څوک وي داسې زړورتیا نشي کولی او دا اسامه چې دی که نه د زید زوی دی ډېر زیات خوښ دی نو دی به دا کار وکړی شي او واقعي حضور پاک د دې اسامه سره ډېره زیاته مینه وه حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی په یو دې پتون باندې به د پیغمبر علیه السلام خپل نوسې ناستو او په دې بل پتون باندې به اسامه کېنولې د غلام د مریض وی دی ګوره او یو ځل یې قڼی به دی د اسامه نو یې حضور پاک وله پوزه پاکوله وی مې چې صاحب تاسو مه پاکوئ زه وله پاکوم وی قسم د حضور پاک په خپلو لاسو مبارک وله پوزه پاکه کړه وی عایشې وی دې ماشوم سره مینه کوه احبه فإني أحبه دې د سره مینه کوه د سره زما ډېر محبت دی د حضور پاک ډېر زیات محبت و انتهایی
نو بل څوک خدا سي زلورتیا نشي کوله او ممکن دا اسامه کده ته مونږ وایو نو دی نبی علیہ السلام د سفارش اخو الکو کشرو راغی حضور پاک ته ودرې ویسه د دې جنې غلا کړی د تاسو په د لاس ته پرې کولو فیصله کړی نو ټول قوم او ټول خلک خپه دي او مالدار سړی لورم ده نو زه سفارش کوم کدا دې معاف کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه شو وی دا خود پخوانی مذهب و دینو چې غریب با غلاو کلاس پیتے پریکو او چې مالدار با غلاو کلا ابے معاف کو وی زما دے قسم دا اللہ پزاتی زما لور فاطمہ اللہ دے وساتی زما لور فاطمہ کاغی غلاو کلا لقطعت یدها لاس پہ پریکو دا خلا دا فاطمہ دا کہ زما لور فاطمہ غلاو کی لاس پہ پریکو پیدم بنا حق جنین و مقا سلاس پریکو دا انصاف تقاضا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ من خو پیریدو چې دا بس کېږي وی هغه جنې دا غینه په ډیره نه کاوه او ډیره توبه وستلې او بیا براتله نبی علیہ السلام ته مسله په پیښو شراتله با نو نبی علیہ السلام خو پردو خود سره بسر سترګې نه لګولې امام به حاجت نبی علیہ السلام ته پیش کاو هغه بلاغي متعلق خبره کول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کې مجاهدین له تنخواګانې مقرر کړې سالور زره درهم به کال کې د مجاهد تنخواه سالور زره خپل زوی له درینیم زره مقرر کړي ازوی ته شکایت وک عبد الله ابن عمر ویسه خلق الذي سالور زره تنخواه مقرر کړه او مال درینیم زره د کم میدان کې چا نه رسته تلې هم خواقی مجاهدو داس یو میدان ما تو خای چې کم میدان کې د خلکو نه رسته شوی ما نو مال درینیم زره تنخواه مقرر کړو د نور له سالور زره مقرر کړه وی د نور په خپل خو هجرت کړی دی او ته مونږ سره راغلی ته مور پلار سره یو ځای راغلی زمونږ په وجه مونږ سره راغلی او د نور په خپل خو په اس پر اړول د په باندې هجرتونه کړی دي انصاف دا دی چې دین متعالی تنخواه کم ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله بادشاہ شو دبا دا بادشاہ نه مخکې د کپڑے تجارت کو کپڑا به خرڅوله کپڑے په وګوا چول او بازار کې ګرځي خرڅه حضرت عمر فاروق ورغه او د مټه ونیسکه وی دا کپڑا خرڅو وی ته چې بادشاہ شو د مسلمانانو خدمت پس وکي هغه بس کوي وی زما بچي بس خوري چې دا نه خرڅو وی ترازه د مټه ونی مسجد نبوي ته راوست چې څنګه راوسته نو خلک یې راغون کړ صحابه کرام وی دا څه کار دی چې دا ابوبکر مونږ بادشاہ او دا بادشاہ په ذمہ باندې ډېر لوی بوجي نو دی به زمونږ کارونه کوي نو کدی خپل کپڑا خرڅي او بازار کې ګرځي زمونږ ټول کارونه به دغه معطل پاتې دله تنخواه مقرره نو دی بیا پاسې ده وی تاسو ته پته چې زما کاروبار ګوري زما د بچو د رزق لپاره کافي دی زما کاروبار ډیر اعلی دی خو تاسو مقرروي تنخواه ولا مقرر کړه نو هغه خپل کاروبار ولا تنخواه نه خو خپل کاروبار کې به بچی ډیر ماړو دې کې بچو ته هغه سره د قسط ملاويږي یو ځل ورته بیبي وي دی به یو قسم الوا په خوله دی عربو د کجورو مغز به پکې او پاغه کې به زیتون تیل به وسنور سيزونه بم پکيو بیرې ماشومان او غالوات شوق کېږي زړه کېږي نو په حق ولا کم پیسې نشته کنه وی کتی اجازت کې ځول تنظیم کوم حضرت ابو بکر صدیق ورته بالکل د مې اجازت ته کته تنظیم کول شي وکړه وی زبستاره تنخواه نه لګي پیسې د میاشتې بچ کومه گزاره وکړو لګي نو چې یو څو میاشتو کې هغه پیسې بچت شي دی له باغالوا په حق نو لګي پیسې به تنخواه کې بچ کول نو څو میاشتې کې لګي پیسې برابر شوي نو بچو له غالوا په حق نو دته یک وی خو د ماسختان وی دا څه شي دی وی دا الوا دا چار اورې وا وینه دا خو مونږ خپل پخ کړل پیسې کم ځای وي وی دا ستا تنخواه کې مونږ لګ بچت کړی دی او دا غینم دا شي الوا برابر کړی وی ښا یو وی خپته لګی چې زمونږه دې نه پکمه تنخواه گزاره کیږي نو د چې کوم د خزانه مشرو صحابي هغه ته خط لګو وی زما تنخواه دومره کمه کا
د دې نه په کم هم زمونږ ګزاره کېږي. دې ته انصاف وایي. او زمونږ دا څه کوي؟ الله اکبر. زمونږ دا خو چې ورسېده نو په یو لاس نه په دواړه سټي، په یو لاس هم نه په دواړه سټي. دا خو دنیا ژوند دې تېر بشي، موږ هم تېر که تاسو به هم تېر کړي او خلک به هم تېروي، خو آخرت سره به څه کوئ؟ خدای دې آخر ښه کړي. نو انصاف قرآن شریف کې الله فرمایي اے د ایمان خاوندانو کونو قوامین بالقسط شهداء لله، په انصاف ودرېږئ. که ګوی کې نن سبا ټول خلک د یار دوست لپاره دروغې ګوی کوي که نه کوي؟ یار دوست له په دروغه ګوی کوي. دا ډېر لوی سخت جرم دی د دروغې ګوی. او شریعت څه وایي؟ وایي زوی به پلار له په دروغه ګوی نه کوي، رشته دار له به نه کوي، ځان له به هم نه کوي د دروغې ګوی. نن سبا یار دوست خلک په دروغ، بلکې ما اورېدلي دي چې بعضې ګوان په پیسو باندې د ګوی کوي. او بالله په دې عدالتونو کې بعضې خلک ګرځي، پیسې وله ورکړه او په دروغه دله ګوی کوي. دا ډېر لوی جرم. او ما درته وایي چې دې تعلق یوازې د ګواه سره نه دی، بادشاه دی که قاضي دی که د کلي مشر دی که ممبر دی که چیرمین دی که د زکات مشر دی او که د کور مشر دی او که پلار دی او که ته په خپله ولې نه، هر سړی به په خپله دایره اختیار کې چې څومره د دایره ده هغې کې د انصاف نه کار باخلي، ظلم به نه کوي. د انصاف مقابله ظلم دی. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصاف دی ونه که او ظلم دی وکه نو دا ظلمات یوم القیامت، دا ګورې د قیامت پر ورځ ډېرې زیاتې تیارې دي. نو خدای دې موږ په انصاف قایم وساتي. که یو سړی هغه یو ځای کې یو ټیکهدار ولې نه دی، ټیکهداري کوي، دی به انصاف کوي، شی به سم جوړوي، غلط کار به نه کوي. او که د دې کې چټګي وکړله دا هم د ظلم او که بې انصافي وکړله. په یو کرسی او افسر ناست دی انصاف نه به کار اخلي، کرپشن ظلم به نه کوي پیسو دپاره. او که د هغې کې ظلم وکړه دا هم بې انصافي ده. مونږ وایو چې انصاف تعلق یوازې قاضي سره نه، ما سره هم دی، تا سره هم دی، د کور مشر سره هم دی، ښځې سره هم دی، بچي سره هم دی. خپل دایره اختیار کې به هر انسان د انصاف نه کار اخلي او بې انصافي به نه کوي. بې انصافي ظلم دی. نو دا د الله د کتاب وینا ده چې ای د ایمان خاوندانو کونو قوامین بالقسط، تاسو په انصاف ودرېږئ. شهداء لله، دا الله دپاره خبره کوونکي جوړ شي. ولو علی انفسکم، که دا خبره ستا د ځان خلاف ولیني، او الوالدین یا د مور پلار خلاف ولیني، والاقربین او د رشته دارانو خلاف ولیني، د انصاف نه به کار اخلي. یو خوا الله خفه کېږي، بل خوا بنده خفه کېږي. نو الله مه خفه کوه، بنده خفه کېږي خفه دې شي، خدای به چرته نه خفه کېږي. دا د ظلم یو رپورټ انجام درته ښیم. د حضرت آدم علیه السلام دو زامنو، د یو نوم قابیل او د بل حابیل و. نو قانون په هغه زمانه کې ده چې رور او خور به یو بل ته په نکاح کېدل، ځکه نور خو څوکونه. نو چې کم او پیدایش به داسې کېده چې برغونې به پیدا کېدل، او خدای پاک هم داسې انتظام کړی چې یو هلک او جینۍ به برخ پیدا کېدل. نو چې دا کم هلک او جینۍ به برخ پیدا شو، د هغې نکاح به یو بل سره منع وه. بل کال چې به بل هلک او جینۍ برخ پیدا شو، د دې یو کال د دې جینۍ به د هغه بل کال د هلک سره نکاح وکړو، د هغه بل کال د جینۍ به د بل هلک سره وکړو، بل کال والا سره. قابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه لږه خشته وه، او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه هغه خشته نه وه. آدم علیه السلام د قانون مطابق قابیل ته وایي چې د حابیل دا خور تا ته په نکاح کوم، او ستا دا خور به حابیل ته په نکاح کوم. قابیل وایي داسې خو نه کېږي، هغه خپله خور خو د هغه ښکلې وه، وایي داسې خو نه کېږي، زما خور ده، ما زه حقدار یم چې دا ما ته په نکاح کړي. او حابیل سره چې کومه پیدا راغله هغه د هغې حقدار دی، هغه ته په نکاح کړه. وایي ګوره دا د الله قانون دی، او دا په الله په قانون ګوتې مه وهه، انصافي مه کوه. خیر چې نه یې منله، آدم علیه السلام د هغې د زړه دپاره یو قرباني مقرر کړه. وی صدقه وکړئ. اوس زمونږ د وطن صدقه خو دا ده چې مونږ وکړو نو مونږ یې پخپله خورو، یا غریبانان یې خوري یا بچي یې خوري. د هغې صدقې به دا حکم و چې د چا صدقه به قبوله وه، د بره نه به اور راغی هغه به یې وسوځوله.
او که اور به هغه صدقه و نه سوځوله دا به د دې خبرې دلیل و چې دا صدقه د خدای په نس قبوله نه ده. نو قابیل به زمینداري کوله، هغه په هغه خپله زمیندارۍ کې څه بېکاره غوندې ګونډي مونډي والا غنم منمه خوا دې خوا راوړله په یو غرۍ کې ایښوده. او دا حابیل چې ده به د ګډانو کار کو، د یو ښه اعلی ګډ راوسته او ذبح یې کو او په یو غونډۍ د پاسې هغه غوښه کېښوده. وی دی بچی اوس چې د چا هغه قبوله شوه به په حقه یې اور راغی او د حابیل هغه ګډې وسوځه هغه یې ختم کړ او د قابیل هغه غله هم هقسې پاتې شو. ای بچی ما راته نه حابیل په حقه دی او ته په ناحقه او داسې کوم چې ستا دا خور به ده ته په نکاح کوم او ده به تا ته په نکاح بیا هم نه منله. حضرت آدم علیه السلام حج له چې حج له لاړ دا قابیل لګې شو، هغه وی راشه داسې به وکړم یو چل به جوړ کړم دا رور به مړ کړم دا حابیل چې مړی کړم زما د خور به بل څوک نه په خپله ما ته پاتې شي. ګوره شیطاني اثرات دي که شیطان زړه کې وسوسه اچي چې آدم علیه السلام حج له لاړ قابیل لګې شو حابیل یې مړ کړ. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د ورپسې آله راواغېشته د مرګه او ورته څه وایي لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لأقتلک انی اخاف الله. زه که ته ما پسې لاس اوچتی او ما وجنې خوښه دې خپله ده، خو زه دې م وجلی شم بدل د نه اخېستی شم، زم کو تک راغېستی شم، خو زه در باندې لاس نه اوچتوم، زه د الله نه یېرېږم. لګي شو دې یې مړ که چې مړی که بیا د خخولو چل نه ورته خړومبې قتل و په دې نه پوهېده چې اوس به ورسره څه کوم، په اوږې کله یو خوا ګرځو کله بل خوا ګرځو. دا لومبې قتل په مخ د ځمکه موجود شو. نو بیا الله قرآن شریف کې فرمایي دوه کارغان الله راوستل، یو لګي شو بل یې مړ کړ. نو بیا په ځمکه کې لتې والې 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 هغه یو کارغه او په مخو کې هغه بل راښ کړ، په هغه خاورو کې یې واچو، خاورې په لته پې ورغورځولې. دې څه وایي اوهو زه دونه بېکارم شم چې د کارغه په شان چل هم ماله نه راځي، کارغه له ضرور د خخولو چل راځي او ماله نه راځي. نو بیا کنده وویسته او حابیل یې پکې لوی انقلاب په دنیا کې خدای پاک راوسته د دې مرګ د وجې نه، د دې لومبي ظلم د وجې نه. ډېرې اوبه ترخې شوې خوږې اوبه او ډېر بوټي چې په هغې کې ازغین و غنې پکې پیدا شوې او ډېرې اونې چې هغې کې میوې وې هغې کې میوې ختمې شوې او ډېرو د اونو میوې ترخې شوې. حضرت آدم علیه السلام حج له راغلی دی چې د انقلاب یې وکړ، جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو دا خو هر څه ما ته بدل بدل ښکاري، یو ستا په ځمکه ستا په بچو کې ظلم شوی دی، یو زوی دی لګي شوی دی بل یې درله وجلی دی. الله په هغې دومره خفه دی چې د عظیم انقلاب یې راوستی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لومبې د قتل ایجاد دا قابل وکړه، وی تر قیامت پورې چې څومره قتلونه کېږي او د قاتل څومره ګناه کېږي د هغې ټولو برابر ګناه به د قابل کېږي، ځکه لومبې قتل د ایجاد که د اختیار که دا ظلم که در انصاف نه کار اخیستی وي او پلار ته وي چې بابا ستا فیصله ده چې څنګه خوښوي هغسې وکړه، د الله فیصله د انصافي بس الله څنګه غواړي او د پیغمبر فیصله د انصافي ستا چې څنګه خوښوي اسبم نو د دنیا ژوند به تېر به وکړه اخر خو بیا نه خرابېده. دا د قیامته پورې څونه قتلونه به کېږي، په اربونو کربونو بې شمېره به کېږي، د دې خلکو چې څومره ګناه ده د دې ټولو برابر به د قابل کېږي. هلک ژوند خو هسې هم تېر شو اخر خو بیا خو که نه زمارونو انصاف دا د خدای خوښ دی، ځان له هم پیغمبر له هم او موږ له هم. نو د انصاف ژوند دی خدای پاک زموږ نصیب کړي. دعا خدای موږ د بې انصافۍ نه وساتي، الله د ظلم نه وساتي، پروردګاره ته د فتنو مصیبتونو نه په امن او امان کې وساتي. دعا کې مریضانو له زموږ د جمع یو ملګري نصر الله جي صاحب بیمار دی، هغه ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې جوړ کړي او که نور څوک مریضان یې الله ټول له شفا ورکړي، په کورونو هسپتالونو کې چې څومره مریضان دی خدای ته یې جوړ کړي. الله ته زموږ نه راضي شي، که څوک قرنزار تنګدستي دي د حلال او فراخ رزق نصیب کړي. الله که چا سره ظلم کېږي خدای ته د ظالمانو د اصلاح کې موږ ظالمانو د پاره مو چې د ظالمانو مله اصلاح کې ظلم نه وساتي. احادیث پاک کې راځي نبی رسول الله فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، وی ضرور امداد وکړه که ظالم دی او که مظلوم دی. وی صاحب د مظلوم امداد خو به کوو، دا خو راته معلوم دی، خو د ظالم به څنګه امداد کوو؟ وی لاسې ونیسه، د هغه ظلم نه یې منع کړه، دا د هغه سره امداد.
نو خدای پاک زمونږ د ټولو مدد وکړي او خدای دې مونږ د ظلم نه وساتي. او بعضې مردگان وفات شوي چې څوک مړه دي، الله د مونږ د عبدالرب مولي صاحب ټبر وفات شوي، هغوی ته هم دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب. نن خو زه نوم خبر او بیمارم وم، دا لکون تکلیف و سار راته هغه سیف الله کاکا وفات شوي که نه، الله یې د هغه مغفرت نصیب کړي. الله آخر وخت کې زمونږ په خدای دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله. دعا ولو غواړئ چې خدای پاک هغه مشکلات په خیر او په خوشحالو باندې بدل کړي. تلاوت دوران کې سلام اچولم ښه نه دي، او که چا سلام واچو نو هغه تلاوت والا د جواب نه ورکوي. د غسل په وخت کې که بالټي کې 2-3 قطرې د وجود نه پرېوځي، په دې باندې څه فرق نه پرېوځي. د انسان د وجود دا خوله پاکه ده. که د انسان دا وجود په لویه بیاودسۍ کې مبتلی، په لویه بیاودسۍ کې د انسان د وجود دا خوله یا د انسان وجود سره لګېدلې اوبه دا پاکې دي. دا